السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. په لومړي خبر کې مجيب رحمان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې زبردسته بالینګ ترسره کړ چې نړۍ یې حیرانه کړه، او شرف الدین اشرف سمیع الله شنواري بیا د نیپال په لیګ کې زبردسته بالینګ ترسره کړ. راشد خان هم یو ریکارډ جوړ کړی دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، ان شاء الله پوره معلومات درکوم. راشد خان د 2022م کال په لوړ ډر کې دویم مخکښ توپخونکی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او د شلوریزه کرکټ ستوري لوبغاړی راشد خان په 2022م کال کې په لوړ ډر کې ډیر ښه ځلېدلی او دویم مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی دی. راشد خان د 2022م کال د شلوریزه کرکټ تر ټولو بوخت لوبغاړی و چې د نړۍ په ګوټ کې لیګونه ولوبول، چې له همدې امله یو شمېر زیات ریکارډونه هم جوړ کړل. راشد خان د 2022م کال په شلوریزه کرکټ کې په لوړ ډر یا په 1 نمبر یا له هغه وروسته توپخانې سره 380 منډې جوړې کړې دي چې په دویم مقام کې ځای لري. له هغه وړاندې ډیویډ ویسا په 403 منډو باندې لومړی مقام لري او بینی هاول په 348 منډو دریم مقام لري. بلخوا راشد خان په 2022م کال کې په شلوریزه کرکټ کې تر ټولو زیات 81 وکټې هم ترلاسه کړي دي چې په لومړي مقام کې ځای لري. ایسلنډ کرکټ بورډ یو ځل بیا د پاکستان کرکټ رشخند کړ. د ایسلنډ کرکټ بورډ یو ځل بیا په پاکستان کرکټ باندې رشخند وکړ او د کراچي وکټ باندې یې تنزیه ټویټ کړی دی او دغه وکټ یې د سړک په څیر ګڼلی ده. په کراچي لوبغالي کې د دویمې او وروستۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ د نیوزیلینډ اوپنر ډیوین کانوي خپله سلیزه جوړه کړه او ټام لیټم په 81 منډو وسوځېدی. په کراچي کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې سره د دواړو لوبډلو ترمنځ د لومړۍ ټیسټ لوبې لپاره په جوړه سوي وکټ باندې 90 کې وسوې، هغه په بشپړه ډول د بیټینګ وکټ وبلل شوه. اوس د ایسلنډ کرکټ بورډ هم په ټولنیز رسنۍ کې د کراچي د وکټ په اړه یو رشخندي ټویټ کړی دی او لیکلی دی چې د کراچي په سړک کې د سلیز یوه بله زبردست او نه ماتېدونکې وسوه. ایسلنډ کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم د پاکستان او انګلند ترمنځ ټیسټ لوبه کې پاکستان رشخند کړی و او ویلي و چې پاکستان دې له موږ سره لوبلړۍ وکړي، زموږ به سټرایک ریټ ښه وي او پاکستان به لوبلړۍ وګټي. مجيب رحمان نن یو ځل بیا په بیګ باش لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره ډیر زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کوي. نن یې یقینا د خپلې لوبډلې دپاره داسې بالینګ ترسره کړی دی چې نه هېرېدونکی بالینګ یې ترسره کړی دی. نوموړي نن په 4 اورونو کې یوازې 2 منډې ورکړې دي، 2 مهمې وکټ یې ترلاسه کړي دي چې په شلاوریزه کرکټ او په بیګ باش لیګ کې 2 منډې ورکول دا د هر لوبغاړي کار نه دی. مجيب رحمان په بیګ باش لیګ کې ډیر زبردسته ځلېدلی دی، په تیرو لوبو کې هم ښه لوبې ترسره کړي دي، په نننۍ لوبه کې بهترینه بالینګ ترسره کړی دی. نن یو ځل بیا سمیع الله شنواري او شرف الدین اشرف د نیپال په ایروسیټ لیګ کې زبردسته په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړل چې دواړو د خپلې لوبډلې لپاره زبردسته بیټینګ او زبردسته بالینګ وکړ. شرف الدین اشرف نن په 19 بالونو باندې 26 منډې جوړې کړې، 4 یې په بیټینګ شاملې وې او سمیع الله شنواري په 14 بالونو باندې 18 منډې جوړې کړې، 2 یې په بیټینګ شاملې وې. په بالینګ کې به شرف الدین اشرف یقینا زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. نن په 3 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 3 مهمې وکټې یې ترلاسه کړې او سمیع الله شنواري په 2 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.